اوږده او ښکلې باڼه حتی د مصر د ملکې کلیوپاترا له زمانې د ښځو د فیشن او ښکلا برخه ګڼل کیږي. پوهان له پخوانیو زمانو راهیسې باڼه د سترګو ساتندوی بولي، خو په دې اړه د پوهانو ترمنځ د نظر اختلاف دی چې باڼه سترګې په څه ډول او د څه شي په وړاندې ساتي او اصلي دنده یې څه ده. سره لدی چې عمومي نظر دا دی چې د بڼو اصلي کار له دوړو او خاورو څخه د سترګو ساتل دي، خو 3 کاله پخوا د امریکا د جورجیا ایالت د ټیکنالوژي استاد ډیوډ هو وروسته لدی چې یو نوې زیږیدلې ماشومه ولیده چې اوږده او ښکلې باڼه لري، پریکړه وکړه چې د باڼو په اړه به جدي او هررخیزې څېړنې کوي. پروفیسور ډیوډ هو د جورجیا د ټیکنالوژي انسټیټیوټ د بایو میکانیک لابراتوار د ماسترۍ د دورې محصلانو او د نورو پوهنتونونو داوطلبو محصلانو ته دنده وسپارله چې د بیلابیلو تیوالو څارویو د بڼو اندازه واخلي. دته څرګنده شو چې د ټولو تیوالو حیواناتو د بڼو اوږدوالی د هغو د سترګو د اوږدوالي د 3 برخې هومره دی. پروفیسور ډیوډ هو د بڼو د اوږدوالي دقیق اندازې او لسترګو سره د هغو د تناسب اندازې ته په پام د مصنوعي سترګې یو ماډل جوړ کړ چې باڼه یې هم لرل او بیا یې هغه پر لپسې باد ته کېښوده. د ویسچستر پوهنتون استاد پروفیسور فرانک فش چې په اوبو کې د څارویو د حرکت په اړه څېړنه کړې ده وایي پخوا عالمانو د بڼو د وظیفې په اړه راز توضیحات ورکړي دي. ویل کېدل چې باڼه د هغو ذراتو په وړاندې چې لاندې لویږي سترګې ساتي او د هغې آخذې دنده هم لري چې په سبب سترګې رپي شي. د مخالف جنس په جذبولو او راکاږلو کې هم د بڼو پر رول څېړنې شوي دي. خو ډیوډ هو او نورو پوهانو چې له ده سره په څېړنه کې برخه اخیستې ده ثابته کړې ده چې باڼه د هوا پر لپسې جریان له سترګو په بله خوا اړوي. د 22 تیوالو څارویو د بڼو د دقیقې اندازې په باب څېړنې ښیي چې د بڼو اوږدوالی دقیقاً د سترګې د اندازې د 3 برخې هومره دی. یوازې همدا تناسب سترګې د هوا او باد په وړاندې خوندي کولی او مرطوبې ساتلی شي. پوهان وایي که په کوم علت دا تناسب ګډوډ شي، یعنی که باڼه اوږده یا لنډ شي، نه یوازې دا چې د هوا او باد په وړاندې سترګې نشي ساتلی، بلکې هوا سترګو ته هدایتوي چې دا د سترګو روغتیا ته ډیر تاوان لري او په اوږد مهال کې د نابینایي سبب کیږي. ډیوډ هو او نور ساينس پوهان هغو ښځو ته چې د مود او فیشن لپاره اوږده مصنوعي باڼه کاروي سپارښتنه کوي چې د دا ډول بڼو تر استعمالولو مخکې لږ څه د څېړونکو د دې وروستۍ څېړنې په اړه فکر وکړي.